بسم الله الرحمن الرحیم. په پلانټس کې چې د دوه قسمه ریپروډکشن کېږي، یو ته مونږه ایسیکسوال ریپروډکشن وایو، بل ته چې دی سیکسوال ریپروډکشن وایو. ایسیکسوال ریپروډکشن دا دی چې په هغې کې د میل او کم فیمیل چې دی نو د هغوی پکې چې دی د فرټیلایزیشن د هغوی چې کوم سیکس سیل دي د هغوی د ډایرکټ فرټیلایزیشن چې دی ضرورت پکې نه راځي. د ایسیکسوال ریپروډکشن چې دی د هغې خپلې طریقې دي. په بوټي کې دا زموږ سره درې دي. یو ته چې دی مونږه بډینګ وایو، بل ته کټینګ وایو، او بل ته چې دی مونږه لیئرینګ وایو. بډینګ مونږه دې ته وایو. اکثر به تاسو لیدلي چې زموږ سره ګازره شوه، یا چې دی ادرک شو، یا الو شو، د هغې نه علاوه زموږ سره کچالو شو. نو په یو کچالو یا په یو الو باندې، په یو ګازره باندې له پاسه چې دی زموږ سره دویمه باډي چې ده هغه زموږ سره راخیږي. اوریګیشن آوټ گروت ورته مونږ وایو. که هغه فرض که مونږ د دغې الو، کچالو یا ګازرې یا زموږ سره مولی شوه، د دې نه مونږ جدا کړو او دا مونږ په خاور کې کېږدو، نو د هغې نه زموږ سره نوی پلانټ چې دی هغه زموږ سره راخیږي. دا خو یا مونږ جدا کوو او یا د دې نه په خپله چې دی جدا کېږي. نو دې ته مونږ وایو بډینګ. دویمه زموږ سره کټینګ دی. یو کټینګ دی، یو ګریفټینګ دی. کټینګ زموږ سره دا دی چې فرض که زموږ سره د ګلاب د ګل بوټی دی، نو مونږ داسې چلو کوو کوم ګلاب د ګل کوم بوټی چې دی د هغې نه مونږ یو ټوټه کټ کړو. مونږ ورته ککې ورته مونږ وایو. که فرض که هغه ته مونږ کټ کړو او هغه مونږ ځمکه کې مونږ نهل کړو، نو د هغه خپل روټس راخیږي او خپله باډي چې ده هغې له ګروت ورکوي او د هغې باډي چې ده هغه ډیولپ کېږي. ډیولپ کېده مونږ دې ته وایو چې هغه پیړېږي زموږ سره. ګروت مونږ دې ته وایو چې دا زموږ سره له پاسه لویږي. نو دې طریقې ته مونږ کټینګ وایو. او چې کله مونږ کټینګ وکړو، نو دغه بوټی چې زموږ سره لویږي، خپل ګروت یا ډیولپمنټ کوي، نو هغه زموږ سره د پیرنټ پلانټ په شان چې دی زموږ سره یو شاني. بل زموږ سره لیئرینګ دی. لیئرینګ مونږ دې ته وایو چې فرض کړه زموږ سره یو غټ بوټی دی، هغه بوټي سره مونږ دا چل وکړو چې د هغې بوټي یو څانګه چې دی هغه مونږ داسې راکښته کړو او د هغې څانګې څه حصه چې ده هغه مونږ په ځمکه کې نهله کړو. په هغې له پاسه مونږ خاوره واچوو. خو په کوم وخت کې چې دا مونږ راکښته کوو او په ځمکه کې نهالو او خاوره پرې اچوو، نو دا مونږ د هغې بوټي نه یا د هغې ونې نه چې دی په هغې وخت کې نه کټ کوو. خو دا چې کله مونږ په ځمکه کې نهاله کړو او په دې کې مونږ په دې باندې له پاسه چې دی مونږ خاوره واچوو، نو څو ورځې بعد چې دی په دې کې خپلې زیلې راوخیږي او وړوکې شان تیغې په هغې کې راوخیږي. چې کله دا راوخیږي، نو د هغې نه بعد دا مونږ د پیرنټ پلانټ نه چې دی دا مونږ کټ کړو. نو دې ته مونږ لیئرینګ وایو. نو دا طریقې چې دي دا زیاتره خلک چې دی په کوم نرسریز چې دي، نرسریز مونږ دې ته وایو هغه کسان چې هغه زموږ سره بوټي خرڅوي، مختلف قسم بوټي چې دی زموږ سره خرڅوي، د بوټي په باره مې ځانه کلی یا چې دی نرسري ځانه ګلاب کلي، نو هغه چې دی مونږ نرسریز وایو. دا طریقې زیاتره خلک په هغې کې کوي. او په کورونو کې زموږ سره چا چې ګلاب ګلونه کلي، نو هغه زموږ سره کوي. او په هغې علاقو کې خلک دا زیات کوي چې کوم علاقې چې دی زموږ سره وچې وي، باراني زموږ سره نه وي، خلک چې دی په ټیوبیل باندې اوبه کوي. دا طریقې خلک چې دی زیاتره په هغه ځای کې کوي. نو دا زموږ سره د بوټي ایسیکسوال ریپروډکشن. سیکسوال ریپروډکشن دا دی په بوټي کې زموږ سره هم ایسیکسوال کېږي، زموږ سره سیکسوال کېږي. سیکسوال ریپروډکشن دا دی چې په هغې کې زموږ سره د فیمیل او د میل سیکس سیل چې دي هغې ضرورت دي. کله چې دا سیکس سیل چې کله یو ځای شي، نو دا یو غټ سیل جوړ کړي چې هغې ته مونږ زایګوټ وایو. چې کله زایګوټ جوړ شي، نو دې ته بیا مونږ فرټیلایزیشن وایو. او د هغې نه بعد چې کله دا میل او فیمیل سیکس سیل چې کله دا زموږ سره یو ځای کېږي، نو هغې ته بیا مونږ پالینیشن وایو. پالینیشن چې دی دا بیا ځان غټ ټاپک دی. ما پالینیشن یو ویډیو چې دا هغه اپلوډ کړې ده، او که فرض کړه تاسو وایي، نو د پالینیشن باندې یو غټ دا یو غټ ځان وسیع ټاپک دی. دا به انشاءالله چې دی زه دوباره هم اپلوډ کړم. که تاسو زما په دې چینل باندې نه وي، نو زما چینل چې دی دا ضرور سبسکرایب کړئ او کمنټ کې چې دی ماته ضرور وایي چې ویډیو ستاسو خوښه شوي ده که نه. او نور ایجوکیشنل ویډیوز چې دي او انشاءالله چې دی زه په قلاره چې دی هغه اپلوډ کوم. الله یې خوشحاله ساته. او نن دپاره تھینک یو.